نن چې موږ ته رسمیت نه راکوي خو په دې نه راکوي چې د دوی فرمایشات هم نه دي منلي. خوست کې د حقاني تازه وینا طالبان ولې ځان او افغانستان دواړه کندې ته برابروي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست د پکتیا ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې د خپل حکومت په رسمیت نه پیژندلو علت د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې د فرمایشاتو نه منل ښودلي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني د سې شنبې په ورځ د جولای په 4 د چنګاښ په 14 د پکتیا ولایت د ګرد سیړۍ ولسوالۍ کې د دیني عالمانو او قومي مخورو یوې غونډې ته په یو وینا کې چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب چارواکو لخوا خپاره شوې ویلي چې افغانانو په خپلو مټو باندې ازادي ترلاسه کړې او د ازادۍ په ترلاسه کولو کې د هیچا احسان پوروړي نه دي. ښاغلي حقاني ویلي زموږ د خپله خپلواکي د بل چا په اختیار کې وه، حالان کې چې موږ په رسمیت یې یو نه پیژندل شوی خو د دوی فرمایشات مو هم نه دي منلي، د دوی غوښتنې مو نه دي منلي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دا ونه ویل چې طالبانو څخه د رسمیت پیژندلو په بدل کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې څه دي. خو شنونکي وایي د نړیوالو مشروع غوښتنو ته د طالبانو نه سرټیټي به افغانستان ګړنګ ته برابر کړي. خو نړیوالې په څرګنده ویلي چې تر هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی ونه کړي او د تروریستي ډلو سره اړیکې نه وي پرې کړي، دا حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان ویدانت پاټیل د جون په 21 په واشنګټن کې په یوې خبري کانفرانس کې وویل چې د افغان میرمنو او نجونو سره د طالبانو چلن او د هغوی حقونو ته نه درناوی په نړیواله کچه د دغه ډلې د منلو او مشروعیت په لاره کې یو خنډ دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.